بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صدری صاحب، محترم لودین صاحب، محترم وطنوالو، دوستانو، ورونو، خوندو د نړۍ په هر کونج کې سیاستئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خپل سلامونه تاسو ته محترم صدری صاحب ته او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ډېره مننه صدری صاحب ته، ستړي مه شئ وایم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او موږ او تاسو دغه مجلس د ده په راتګ سره خوشحاله او ښایسته یي. ډېره مننه. اعظم جان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپل ټولو درانو وطنوالو ته چې په هر ځای کې وي او د ځمکې په مخ په هر چېرته وي او موږ ګوري، خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي دغه څو دقیقې دلته یو چې زموږ د خوله نه هغه څه وځي چې د خلکو او د افغانستان د خیر په باره کې اوسي. ډېره مننه. هموطنان عزیز، دوستان محترم، بعد از تقدیم سلام شما را به برنامه 61 ما در سلسله ذهنیت سازی سال خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این برنامه را در صفحات اجتماعی خود شریک هم بسازین و نظریات خود همراه ما و دیگه هموطنان ما شریک بسازین از راه کامنت ها. ما در این پروگرام میمان محترم ما محترم غلام محی‌الدین صدری از ویرجینیا همراه ما سر صحنه است و امروز بعد از یک هفته تعطیل پروگرام اثر میگیریم. فقط پخوانی پروگرامو که موږ مختلف موضوعات بحث وکړو، بیا هم یوه هفته رخصتي واخیستله، اوس بیا راغلي یو د تاسې په خدمت کې یو. نو لودین صاحب، د تا په اجازه به دغه د پروګرام باره کې یو سلاید شریک کړو، لږ معلومات به ورکړو، بیا به له سره وغږېږو. څه نظر لرې؟ نو لکه دغه سلاید چې تاسې وینئ دوستانو، دغه د موږ یو شپېتم پروګرام ده په دغه سلسله د سولې ذهنیت اړتیاوې وړتیاوې، او موږ په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې وې. د موږ نن موضوع څه ده؟ د ایګو یا د نفس د مدیریت په باره کې ده، او په دغه باره کې موږ پخوا هم یو پروګرام جوړ کړی و چې د افغانستان پیس چینل اووم پروګرام کې که دوستان غواړي چې هغه پروګرام هم وګوري مراجعه کولی شي. موږ به د افغانستان پیس چینل لینک هم دلته واچوو. نو لکه دغه پوسټر چې تاسې وینئ، لودین صاحب که تاسې تشریح کړئ. نو دا پوسټر د موږ د اعلان دپاره یې معمولا او یو ورځ مخکې 2 ورځې مخکې نه د فیسبوک په پاڼو باندې، همدارنګه بیا یو ورځ مخکې د دې ناستې نه مازدیګر 5 بجې معمولا پنجشنبې موږ دغه د دوستانو سره او مینوالو سره شریکوو. او بنیادی خبره دا ده چې موږ د سولې د ذهنیت د تعمیر لپاره کار کوو، میلمانه راغواړو، د هغه نظریات لرو او د ټولنې د اړتیاو او د وړتیاو یا ضرورتها او قابلیتها په اړه باندې د نرم پروګرام یوه برخه ده چې د تورنتو په وخت باندې سهار 10 بجې پیل کیږي، چې دا اوس په خیر دغه د پیل ده او نور وختونه د نورو ځایو سره مطابق ده په دې اعلان کې ذکر شوي دي. او په عمومي ډول باندې موږ د نرمو مهارتونو چې زیاتره د انسان د زړه، د ذهن او د کړو وړو سره یا د روابطو سره، د تعاملاتو سره چې څنګه انسان د خپل ځان سره یا د خپل ځان د وړتیاو نه څنګه ګټه اخلي، د دې په اړه ده. یعنی په عامه توګه باندې د ټولنې او د انسان د ودې مراحل او د ټولنې د ودې مراحل او دغه د ودې په مقابل کې د بعضو خنډونو او له هغه نه د تېرېدو د مهارتونو په اړه باندې خبرې کیږي. د دغه پروګرام محتویات یا مواد د افغانستان د سولې یا پیس چینل کې هم تاسو لیدلی شئ په یوټیوب کې،
او لکه څنګه دغه سلاید چې دغه دراني صاحب رامخکې کړ دا د موږ بنیادی او کلیدی سلاید ده یا این سلاید کلیدی است که با طور کل امو استعدادهای فردی و استعدادهای اجتماعی را در جهت رشد اجتماع و خودکفایی و بسایه سلام به نمایش میگذاره. دغه سلاید په ټوله کې یا په عامه توګه باندې د انسان د فردي ژوند او د ټولنیز ژوند په دواړو چوکاټونو کې دا قابلیت تطبیق لري. حتی نهادونه یا ساختارونه چې کورنۍ ده یا مثلا مکتب ده، شفاخانه ده، یا کلی ده، یا مثلا کار ده، یا یو وزارت ده، یا یو نظام ده، دا په ټولو کې په هغه مستوا کې کېدای شي خلک ګټه ترې واخلي. نو په عامه توګه انسان په اوله مرحله کې د محتاجي مرحله کې او دا ضرورت لري پالنې ته، د ده روزنې ته، ترڅو د ده استعدادونه او وړتیا پیدا کړي. د دې مقابل کې خنډونه موجود دي چې موږ د ژبې خنډ درلوده او هغه کې خبرې درلودې، همدارنګه د مقصد نشتوالی یا شتوالی څومره رول لري په زندگی کې، د انضباط شتون نشتون یا د نشتون ته تګ، ډیسپلین او انضباط څومره رول لري. دغه درې خنډونه د محتاجي له ساحې نه د خودکفایي تر ساحې پورې مخه نیسي. کله چې له دې خنډونو نه تیر شي انسان د خودکفایي عادي ساحې ته رسیږي. خو له عادي ساحې نه وروسته د فلاح و سلام ساحې ته د رسېدو مخکې ډېر عجیب نور خنډونه موجود دي چې د دې خنډونو نه تېرېدل ډېر مهم دي. ډېرې ټولنې یا اشخاص په دغه مرحله کې رابندېږي او دا د جنجالونو یوه برخه جوړیږي. لکه نن سبا په دنیا کې موږ ګورو ډېر لوی خلک د خپلو ایګو د مدیریت یا نه مدیریت له امله په سختو مسایلو کې راګیر دي. قوي خلک یا د صلاحیت والا خلک که چیرې د ایګو له مدیریت نه سترګې پټې کړي او نشي کولی یا ایګو په دوی باندې حاکمه شي نو بیا ډېره جنجالي زندگی رامنځته کېږي. نن موږ د دې ایګو یا د نفسي انسان نفسي برخه کې خبرې کوو. نو زموږ او تاسو محترم میلمه صدري صاحب نه خواهش کوو یا دراني صاحب کېدای شي اول یو مقدمه ورکړي، بیا به ځو وړاندې به ځو په ګډه به دې باندې خبرې کوو. هر انسان نفس لري، نو د دې نفس مسله ډېره مهمه مسله ده. په دې کې به سره یو څه دا به راسپړو. په خیر، ډیره مننه لودین صاحب له مقدمې نه. زه به یو خلاصه موضوع داسې یاده کړم چې په ابتدا کې دغه مجلس چې موږ شروع کوو لکه دوستان ته چې موږ مخکې اشاره وکړله، موږ هغه پخوانۍ درې خنډونه چې وو د ژبې او د هدفمند ژوند او د انضباط لرل په باره کې موږ تقریبا 11 پروګرام وړاندې کړل. بیا تېره هفته م رخصت واخیسته، نو اوس بیرته راغلي یو د دوستانو په خدمت کې او پروګرام به داسې کوو چې په ابتدا کې به زموږ میلمه محترم صدري صاحب ځان معرفي کړي او که ځینې دوستان نه وي راغلي، لودین صاحب تاسې به هم ځان معرفي کړئ، زه به هم ځان معرفي کړم. بعد له هغه نه به بیا هغه یوه مقدمه ورکړو د ایګو د مدیریت په باره کې یو څو سلایدونه. بعد له هغه نه به بیا داسې یو آزاد بانډاري بحث پې شروع کړو چې په هغه کې به صدري صاحب خپل نظریات او خپل برداشتونه او خپل تجربې ذکر کړي، تاسې به هم ذکر کوئ، زه به هم خپل تجربې شریکې کړم د دوستانو سره. نو بعد له هغه نه دوستان که نظر لري په کامنټو کې نظر واچوي، په هغه باندې به بحث وکړو. نو محترم صدري صاحب که تاسې په یوه یا دوه دقیقو کې ځان معرفي کوئ، بعد له هغه نه به بیا بیرته سلایدونه راوړو او هغه د موضوع یوه مقدمه به ورکړو. مننه. زه هم لکه مخکې مې چې ویله ستاسې د پروګرام د لارې نه هغه څوک چې موږ ګوري او یا څوک زموږ اواز اوري هغوی ټولو ته که په داخل د افغانستان کې وي یا په خارج د افغانستان کې وي ټولو ته زه خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم. امید است که تمام هموطنان ما در صحت و عافیت خداوند باشد و به همه شان سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم.
ډیره مننه لودین صاحب، تاسو هم که نوي دوستان راغلي ځان معرفي کړئ. یو خو لیدلی یو، اما د نوو دوستانو لپاره. او ډیره مننه دراني صاحب. زما خو نوم امان الله لودین ده، او زه پخوا د معلم او استاد په صفت باندې مې دوستان وطن کې کار کړی ده. همدارنګه د ظرفیتونو د رشد لپاره په مختلفو مؤسساتو کې ځینې کتابونه او آثار مې لیکلي دي. پوهنتون کې استاد وم، او څو کلونه کېږي چې دلته په تورنټو کې اوسېږم، او د دغه نرمو مهارتونو یا د سولې د ذهنیت په اړه باندې د یو همکاري او نمونې تقدیر دراني صاحب ته ورکوم چې موږ د څلور نیمو کلو را په دې خوا په دغه سلسله کې سره ګډ دا پروګرام مخ ته بیایو. میلمانه راغواړو، د میلمنو سره بنډار لرو، او د زړه قصې کوو یو د بل سره، او غواړو چې د افغانستان کې دغه د مبارزې او مجادلې صفحه واوړي، په مذاکرې، مفاهمې او د همپالنې یو فصل په جوړېدو کې موږ یو څه رول ادا کړی. ډېره مننه. ډیره مننه. زه به هم ځان معرفي کوم. د ما نوم احمد شاه درانی ده، اما مخکې له دې چې ویم چې زه څوک یم، دا به م ووایم چې زه څوک نه یم. دا څو کاله کېږي په اخبارو کې د ما په نوم باندې یو نفر ده چې په عین نوم احمد شاه درانی په اماراتو کې ژوند کوي، اوازه شوله چې هغه به په افغانستان کې یو موقتي حکومت منځته راځي، دی به یې رئیس وي. په هغه سلسله کې ځینو خلکو ډېر تشویق باندې د ما عکسونه چاپ کړل چې زه هغه نفر یم، او د ما سره ډېر خلک اوس هم په تماس کې کېږي چې څه وخت راځئ افغانستان ته، او څه وخت کابل کې حکومت شروع کوئ او موږ د تاسو په خدمت کې یو. دا زه غواړم چې وایم چې نه، زه هغه احمد شاه درانی نه یم. زه په تورنټو کې اوسېږم، رشته مې مهندسي ده، اما دا څو کاله کېږي مهندسي مې پرېښې ده. دغه ساحه د نرمو مهارتو کې پروګرامونه لرم. 7 کتابه مې لیکلي دي چې هغه مهم کتاب د زعامت مقام لا تر اوسه په پښتو او په دري باندې نه ده ترجمه شوی، اما هغه محتویات موږ په دغه پروګرامو کې وړاندې کوو. هغه محتویات د هغه کتاب هغه بنسټیز شیان چې موږ بحث پې کوو د نرمو مهارتو، دلته د هغه کتاب نه دي، او دوستان کولی شي دغه افغانستان پیس چینل چې لینک موږ په کامنټو کې واچو، هلته مراجعه ورته وکړي. بس نو اوس دغومره کفایت کوي. نور دوستان بیا کولی شي د موږ د پروګرامونو قضاوت وکړي چې موږ څه کوو او څه کولی شو. دغه سلایدونه به بیرته شروع کړو، او یوه مقدمه به د نفس او د ایګو د مدیریت په باره کې دوستانو ته وړاندې کړو، چې هغه دوستان چې پخوا نه هم زموږ پروګرامونه ویني، د دوی حافظه به هم لږ زره تازه شي. نو لکه دغه سلاید چې دوستان ویني، د ایګو مدیریت څلورم خنډ ده په دغه شپږو خنډو کې، چې انسان د محتاجي له ساحې نه د فلاح او سلام ساحې ته د ودې لپاره په لار کې موجود وي. او دغه یو ډېر مهم خنډ ده. په دې کې امکان لري موږ ډېر پروګرامونه ولرو، خو په خلاصه ډول به لودین صاحب او تدریس صاحب د تاسو په اجازه یو څو سلایدونه چې موږ لرو وړاندې به وکړو، چې دوستانو ته لږ زره ښه معلومات پیدا شي د ایګو په باره کې، چې موږ هدف هم چی ده، مقصد هم چی ده، کوم محتویاتو باندې بحث کوو. نو دغه سلاید به شروع کړو. د انسان همیشه د ټولنه کې د نورو خلکو سره تعامل کوي، راکړه درکړه، او هغه څه ده، هغه شاته یو هدف موجود وي، یو مقصد موجود وي، د څه لپاره دا کارونه کوي، د څه لپاره راکړه درکړه کوي، تعامل کوي، هغه معاملې لپاره یو هدف لري. دغه په 5 ساحو کې تقسیمیږي. یا هدف دا ده چې ځان ته ګټه ورسوي، یا هدف دا ده چې ځان ته ګټه ورسوي یا بل مقابل طرف ته تاوان ورسوي، او یا کله کله دا
کیږي چې ځان ته تاوان قبول کړي چې هغه بل نفر ګټه واخلي، او یا کله کله دومره منفي وي چې ځان ته تاوان رسي یا بل طرف ته تاوان رسي. او هغه ډېر ښه مفید او هغه چې دوامدار هغه وي چې داسې یو هدف باندې راسي چې هم ځان ته ګټه ورسي یا مقابل طرف ته ګټه ورسي. نو دغه یو مهم عنصر د ایګو په مدیریت کې چې موږ به په دې باندې بیا خبرې کوو. بل هغه دا ده چې انسان د دې لپاره چې دغه د نفس په مختلفو ابعادو باندې د ایګو په مختلفو ابعادو باندې ښه وارد سي، دغه 5 شیانو ته توجه مهمه ده چې هغه ځاني عزت ده، چې ځان ته څومره عزت قایل ده انسان، ځان ته څومره ارزښت قایل ده، هغه ځاني احساس څه رقم ده، سلف ایمیج دې ته وایي ځان لیدنه څه رقم ده، او سلف پروجیکشن ځان ښودنه، نورو خلکو ته کوم شیان د ځان خلکو ته ښیي چې زه څوک یم. دغه شیان هم د ایګو مختلف ابعاد دي چې موږ امکان لري په دې باندې بیا نور هم خبرې وکړو او بحث پرې وکړو. دغه دوه موضوعات باندې لودین صاحب تاسو کوم څه لرئ؟ نو زما مطلب دا و چې دغه انسان خپل ځان څنګه درک کوي. انسان خپل لکه چې موږ وایو چې زما سترګې، زما لاس، زما د باندې مال او ثروت لري، زما منصب او زما مقام او دغه شیان دي، خو دغه د انسان د معرفي لپاره او داسې انسان څومره دې ته عزت ورکوي، ارزښت ورکوي، ځاني احساس اصلي هدف داسې ځان لیدنه. دغه دریم بخش کې چې ځان احساس او هغه ته ارزښت او عزت ورکول نه ورکول، یا مثلا په دې ځان ته عزت کې راګیر کېدل او یا داسې د دې په څنګ کې نورو ته هم عزت ورکول. خپل انسان د خپل وروسته بیا خبرې وکړو چې انسان دوه عمده برخې لري، یو اصلي ځان ده، یو هغه ځان ده چې زموږ ذهن موږ ته جوړوي، یا د باندې تجربو یا تعلیم و تربیه یا کلتور له لحاظه د موږ ذهن کې د موږ دپاره یو هویت هلته ټاکل کېږي. نو له دې کبله موږ به په دې باندې ډېرې خبرې وکړو، خو هر څوک د دغه دواړو واقعي ځانونو لرونکی دی، یعنې نفس د دې خصوصیات لري چې یو هغه طبیعي نفس ده، یو هغه نفس ده چې د حالاتو سره سم جوړیږي او شکل ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ تر څو د دې اړخه ځان وپېژنو، بیا کولی شو چې نور هم وپېژنو او د ځان هغه برخه چې موږ ته یو تعداد وسوسې یا الهامات راکوي، لکه چې یو آیه مبارکه ده چې ونفس وما سواها، الله تعالی په نفس باندې قسم یادوي، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. یعنی دا ډیر مهمه برخه د انسان د بدن ده، یا د انسان د رواني یا هغه معنوي برخه یو برخه ده. لدې کبله دې ته توجه به موږ او تاسو په څو بحثونو کې کوو ان شاء الله. صدري صاحب تاسو دغه تر اوسه دغه دوه سلایډو باندې کوم نظر لرئ؟ ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر خوښ یم چې ستاسو د لارې یو څه معلومات چې زه لرم ستاسو او د دوستانو سره شریک کړم. موږ اول راځي چې د ایګو یا د نفس تعریف لږ زره خبره وکړو. یو لنډې داسې و چې د ایګو څه شی دی وایي ایګو د روان له نظر د شخصیت هغه برخه ده چې زه یې خپلواکي احساس وړاندې کوي یا د یو چا ته د احساس ورکوي، یا په روانپوهنه کې د نفس هغه برخه ده د انسان شخصیت، انفرادیت او شعوري تصورات کنټرولوي. نو دغه دوی کې چې موږ دغه یو په لنډ تعریف کې موږ داسې راخلاصه کړه. دغه نو کله چې موږ په دې وپوهېږو چې دغه زه یعنې ځان دپاره یو څه قایل چې زه څه شی یم، یو احساس ځان ته ورکوي، بیا یو هغه څه دي چې دا زموږ احساسات او دا کنټرولوي. دا بیا موږ په څو برخو کې لکه لودي صاحب چې ویل دا تعریفونه کوو یا دا مدیریت کوو.
دا یو په علمي لحاظ سره دی او یو په اسلامي لحاظ سره دی. دا موږ د اسلامي لحاظ باندې داسې وایو چې په قرآن او په حدیثو کې ایګو ته نفس ویل شوی دی چې دغه 3 مرحلې لري. یو نفس الاماره دی چې انسان ته د بدیو امر کوي چې دا په سورت یوسف کې د 50 آیات کې راغلی دی. بل نفس اللوامه چې ځان ملامتونکی نفس دی چې کله د دې ځان یو سړي په یو څه کول کې خپل محسوس کړ چې زه کوم ځای کې ملامت یم. یا بل نفس المطمئنه دی چې دا سکون او د الله تعالی د راضي کول نفس دی. خدا د ایګو د بی مدیریت لپاره موږ څه کوو؟ دا د ایګو د مدیریت له د اصلي علومو د نظر بیا هغه داسې وایي چې دا یو هغه ځان پیژندنه ده چې هغه ته موږ پوهیږو چې ځان ته څنګه وخت ورکوو، ځان څنګه احساسوو او زه څوک یم او زه څه کولی شم په دې ځان باره کې غبرګون ښیو. یا د ذهني انعکاس بیا ورکوي چې مایند سیټ موږ تاسو ته ویو. یعنی مایند سیټ څنګه دی؟ هغه دپاره موږ پاملرنه دا مراقبه او د فکري او خیالتیا تمرکز ځینو مرسته کول کېدي چې یو څوک خپل نفس څنګه کنټرول کړی شي. موږ تاسو همیشه ویو چې دغه زه لفظ چې دی دغه موږ ته چې احساس ورکوي، نو کله چې موږ د احساس راکوي نو دا موږ څنګه احساس کوو، خپل ځان په کوم ځای کې احساسوو. بیا په دغه کې موږ بېرته تعریف ته ځو چې څنګه دا موږ احساسات کنټرولېږي. نو دغه ته بیا د مدیریت په بل لپاره کې بیا احساسات دي. د احساسات چې دي یا دلته ورته ایموشنل انټیلیجنس چې وایو، دا شاملوي د خپل نورو احساساتو د درک او د کنټرول دی چې دا د نورو خلکو دغه احساسات څنګه کوي یا د په مثبت ډول ښودل دي او ځان بې ځایه غبرګون څخه ژغورل دي. یعنې موږ یو څه ته چې څوک وایي ځان سره څه وایي غبرګون ورته ښیو. دغه ځای چې موږ څنګه یو څنګه غبرګون ښیو، یعنې بل سړی څنګه منو. ډېره مننه. نورو موضوعاتو ته وروسته بیا راشو. دلته ځینو دوستانو سلامونه وړاندې کړي. محترم توریالی تامین صاحب چې زموږ یو ډېر ښه دوست ده، د موږ سره یې ګډون هم کړی و په تېر پروګرامو کې. انشاءالله وروسته به بیا هم د موږ میلمسی سلامونه یې ویلي. به همه دوستان موفق باشید. بسیار تشکر از سلام و احتراماتتان. بریالی سهران چې په کویت کې ده ویلي ستاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. او یو دوست چې په نوم د کتاب من زما کتاب، هغه هم موږ ټولو ته احترامات وړاندې کړي دي. ډېره مننه د تاسو له تشویق نه. په مخ به ولاړ شو، ځینې نور موضوعات به هم تر بحث لاندې ونیسو. مخکې له دې چې عمومي بحث شروع کړو، د موږ څېړنې ښیي چې هغه خلک چې ایګویي عادتونه لري او خپل ایګو نشي مدیریت کولی، په عوض د دې چې دوی ایګو د دوی په خدمت کې وي، دوی د ایګو په خدمت کې د هغو دغه خاصیت دي، دغه 3 خاصیتونه لري. دا دوستان که په زړه کې ونیسي یا دې ولري، ډېر مهم ده. د لوړپوړو چاپلوسي او مداحي کوي، دغه ایګو په خدمت کې وي. هغه دغه نفر چې د دوی نه رتبه جګي، د هغو چاپلوسي او مداحي کوي. هغه چې د دوی نه ټیټي، په هغو باندې ظلم او کنټرول کوي. او هغه چې د دوی په عین سویه یي، هغه یا استعمالوي او یا بې اعتنایي ورته. دغه 3 خاصیتونه ډېر مهم دي چې د موږ څېړنو ښودلي دي. بل ډېر خلک وایي چې انسان ایګو غواړي چې قدرت په لاس کې کړي. د ما یو استاد و په نوم د جیمز مکنیل، اوس هم د ما یو نږدې ملګری مې ده او په تماس کې وي، همیشه په تماس کې وي. هغه یې چې د قدرت اصلي هدف تولید او ترحم ده، نه استهلاک او کنټرول. نو هغه خلک چې ایګو نشي کنټرولولی، هغه قدرت د استهلاک او کنټرول لپاره غواړي. او هغه چې کنټرولولی شي، هغه قدرت د تولید او ترحم لپاره، د دې لپاره چې ټولنې ته خدمت کې شي، د هغه لپاره استعمالي. صدري صاحب تاسې مخکې اشاره ورته وکړه د نفس لپاره. د دې لپاره د نفس مدیریت ولې ډېر مهم ده او څومره اهمیت لري، په دې باندې څنګه وغږیږو. په سوره رعد جز د 11 آیت ده،
ویلي دي بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ترڅو یعنی بېشک الله نه بدلوي د یو قوم حالت ترڅو چې دوی تغییر نه کړي هغه څه چې د دوی په نفسونو کې دي. نو دغه د نفس مدیریت له دغه جنه شروع کیږي. بس په دغه حالت کې لودین صاحب ته به هغه درکم دغه دیني مسایلو کې د ما نه لږ زره مخکې دغه باندې کتاب سره وکړي. ډیره مننه. اصلا خو دغه انسان کله چې دنیا ته راځي لکه د یو صاف یا سپین کاغذ په مخ باندې د دغه فطرت سره تولد کیږي. کله چې موږ تاسو هغه فطرت باندې چې انسانان تولد کیږي، ټول انسانان په سالم او پاکیزه فطرت باندې دنیا ته راځي. د روح د همدارنګه د یو شمېر رښتینو واقعیتونو چې هغه د ژوند قوانین دي د هغه په چوکاټ کې دنیا ته راځي. اما دا د دنیا سره چې د تعاملاتو مسله راځي، د چاپیریال تجربه، ښوونه، روزنه، کلتور، د شخصیت داسې شخصیت جوړي چې له نړۍ سره له نورو خلکو سره د ځان سره څنګه اړیکه ونیسي. نو دا محیط او چاپیریال ډیر مهم رول پکې لوبوي. یعنی تقریبا په دا د انسان د شخصیت جوړونې یو مسله ده چې په دې کې دغه نفس خپل شکل تثبیتوي. چې مخکې لکه چې موږ تاسو اشاره وکړه چې الله تعالی د نفس هغه خصوصیت ښیي چې ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. او محترم صدري صاحب د نفس هغه درې شکلونه چې نفس مطمئنه ده چې هغه رښتیا هماغه نفس ده چې تقوا او پاکی او خدمتګزاري او همپالنه، رښتیا، عدالت او انصاف تلقینوي انسان ته. او نفس اماره هغه حیواني نفس ده چې هغه لذت جویي لري، مثلا هغه د غرایزو تابع ده. او همدارنګه که چیرې وایي یو ټولنه غواړي چې بدلون راولي، هغه همدغه نفس کې بدلون ده چې نفس لوامه او نفس اماره په نفس مطمئنه باندې بدل کی. دلته دې ته اشاره ده چې د یو قوم حالت الله تعالی نه بدلی مګر هغه وخت بدلی چې دوی له خپلو نفسونو په بدلون کې بدلون راولي. نو یعنی نفس پاک کی، نفس ته بدلون ورکي. هغه نفس چې د تباهۍ او د جنجالونو او د حیواني برخه کې انسان غرقوي، له هغه نه خلاصون پیدا کی. هم نفس مطمئنه ته چې هغلته د همپالنې، عدالت، انصاف او انساني همدردۍ او همپالنې روح لري، له هغه سره وصل شي. نو په دې کې یو بله برخه هم ده چې د ډېرو پخوا زمانو نه د بعضې علماو نوم یادېږي چې بعضې پرې انتقاد کوي، بعضې پرې هغه چې له هغه جملې نه اول دغه نفس په روانشناسي کې فروید په دې باندې خبرې کړي چې هغه په درې برخو هغه هم ویشلی دی چې یو ایډ ورته وایي چې هغه غریزي یا حیواني شخصیت ده چې هغه د لذت جویي په برخه کې د انسان دغه برخه هم لري. او همدارنګه یوې ایګو ده او بلې سوپر ایګو ده چې هغه سوپر ایګو کې اخلاقیات و وجدان او دغه آیډیال زندگی کول چې واقعا انساني زندگی ده دې ته تلقین کوي. او د ایګو د دې دواړو منځ کې تقریبا خپل رول لوبوي، یعنی تقریبا منځګړی رول غوندې لري، لکه د اماره د کله لوامه غوندې رول لري. نو په هر صورت که چیرې موږ غواړو چې د موږ حالت بدل شي، نو موږ به ایګو ته خپل مراجعه کوو چې د ایګو وضعیت د موږ څنګه ده، په کومه خانه کې ده، مطمئنه ده، اماره بالسوء ده او که لوامه ده. ډېره مننه. اوس هم هغه یوه مقدمه سلایډونه هم د دوستانو سره شریک کړل. نو اوس راځي دغه نیم ساعت نور چې وخت لرو سلایډونه به لرې کړو، بانډار به شروع کړو. دغه موضوعات مطرح کړل. راځي چې خبرې له دې نه شروع کړو چې د افغانستان په ټولنه کې دغه ځینې مشکلات چې پیدا شوي دي، څومره دغه مشکلات د مثال په توګه هر ګروپ چې په افغانستان کې جوړ شوی انشعاب یې کړی ده. هر ګروپ ته چې لاړ شي په هغه کې اختلافونه منځته راځي،
هغه کانفلیکټ منځته راځي د یغو هغه ریشه په ایګو په عدم مدیریت کې ده. راځي چې په دغه موضوعاتو باندې وغږیږو. نو وخت به موږ میلمه ته ورکو. صدري صاحب له دغه ځای نه به شروع کړو. د تاسې تجربې، تاسو په افغانستان کې کار هم کړی، د تاسې د تجربو نه او د نظریاتو نه څه فکر کوئ چې د افغانستان په دغه افغانستان چې اوس په دغه د محتاجي په حالت کې ساتلی ده، د ایګو عدم مدیریت څومره رول په دې کې لري، خصوصا هغه خلک چې مسؤلین دي په ټولنه کې، صلاحیتونه ورکړی شوي دي، د دوی هغه مهارت چې نه لري چې خپل ایګو مدیریت کړي، د ټولنې د پسمانۍ لپاره څومره سبب ګرځېدلی. اول به صدري صاحب تاسې، بیا به لودین صاحب. مننه. بیا هم ستاسو نه مننه. دلته موږ تاسو که چېرته لږ وګورو د دې لږ تاریخي شالید به ورته وګورو چې کله چې موږ او تاسو دغه ټول حالت په خپل وطن کې ګورو یا دغه څه تیر شوي دي تیریږي، دغه څه وو، دغه څه چې موږ او تاسو د څو لسیزو راهیسې دغه خپل حالت یا ایګو چې نه ده کنټرول کړی، دا ایګو چې دا موږ نفس الاماره حالت کې یو، یعنی دغه ده چې موږ خپل ایګو نه ده خپله کنټرول کړي او خپل ځان ته مو زه الفاظ ورکړي دي چې دغه د دې باعث شوي دي چې د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې سیاسي بېثباتي ده، داخلي شخړې دي، قومي او ژبني اختلافات یې رامنځته کړي دي د خلکو، او دغه ټولو په ټولنیز جوړښت باندې تاثیر کړی دی او دغه زمونږ په ذهنیت او د خلکو په ذهنیت او په افکارو باندې تاثیر کړی دی. نو دغه ایګو ده چې دغه موږ کله وایو چې موږ باید دغه ایګو کنټرول کړو. دغه ایګو زه لفظ څنګه دی، دغه موږ خپل ځان خپل ایګو نفس اللوامه نه دی کړی، یعنی ځان هم نه دی ملامت کړی، یعنی ځان هم نه دی ملامت کړی بل هم همیشه ملامت کړی. یعنی دغه ایګو مو لکه څنګه چې مخکې لودي صاحب ورته اشاره وکړه د آی ډي خواته وګڼي، هغه چې ځان دپاره خپل شخصیت غواړي، ځان دپاره خپل واقعیتونه غواړي، د ځان دپاره هر څه غواړي، هغه یې کړي دي. یعنی سوپر ایګو چې موږ داسې یو د منځګړتوب حالت کې نه دی استعمال کړي چا. نو دغه ټول د دې باعث شوي دي چې زموږ ټولنه اوس دې حالت ته راوړي چې بېثباتي ده، اقتصادي، او موږ ټول اوس په دغه خپل ژوند کې د محتاجۍ په حالت کې او وطن مو هم په د محتاجۍ په حالت کې دی. نو د ده دپاره باید څه وشي، دغه ایګو باید کنټرول شي. ایګو باندې به اول ځان پوه شي دغه زما ایګو په اسلامي لحاظ، په انساني لحاظ چې زه خدای پاک پیدا کړی یم، زما دپاره څه ویلي دي. دغه ایګو ما ته د دغه د ایګو د تصفیې دپاره، د تزکیې دپاره څه ویلی دی. دغه ایګو باید څنګه تزکیه شي. په دې کې خپله قرآن شریف لکه احکام ویل که مخکې لودي صاحب ویل چې قد افلح من زکاها، نو دا څه شی دی؟ دا وایي چې په رښتیا هغه څوک چې کامیاب دی چې هغه خپل نفس پاک کړ. نو موږ خو د خپل نفس د ایګو چې کله ورته ویل نفس اللوامه ته چې خواته لاړ شو، نو بیا دغه مشکلات حل کېږي. نو فرق دا دی چې موږ دلته ټول که هغه څوک چې په قدرت راغلي دي یا څوک چې دي خپل ځان ته د نفس الاماره ټاکلې ده، په دغه حالت کې پاتې شوي دي. دپاره اوس باید موږ او تاسو چې وکړو چې نفس المطمئنه ته لاړ شو، نو باید ځان نفس اللوامه په حالت کې وکړو او یعنی خپل لوګو په دغه حساب باندې کنټرول کړو یا هغه ایګو څنګه منیجمنټ کړو او څنګه اداره کړو. ډیره مننه، ډیره مننه. لودین صاحب تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟ دوستانو تاسو هم نظر لرئ، دلته کولی شئ په کامنټو کې خپل نظریات، خپل تجربو چې شیم چې لیدلي، چې شیم په دفترو کې یا په کارو کې لیدلي شریکې کړئ. دلته موږ به خبرې پرې وکړو. لودین صاحب مهرباني وکړئ. زه به یوه خبره بنیادي چې د انسان وجود اصلا له دوه برخو نه جوړ شوی. یو یې هغه اصلي وجود ده چې فطرت ده
او یو یې هغه نفسي ذهني وجود داسې ذهن یې جوړوي د موږ لپاره، یا شخصیت. اصلي شخصیت کې د انسان روح، وجدان، مینه، د انساني ارزښتونو چې یو له بل سره یو په بل باندې بالادستي نشته، ځکه یو انساني روح پکې چلیږي. د فطرت قوانین او اصولو په بنیاد باندې ټول انسانان په یو شکل باندې اوس په دنیا ته راځي، او یو رقم طبیعي وجود لري په عام ډول باندې. اما البته د نر او د زنانه او د ښځینه او د نارینه په شکل باندې چې هغه یو د بل متمم او مکمل دي او د ژوند د ادامې لپاره دي، او یو د بل سره دوی تړاو لري، یو له بل سره بیلیدونکي نه دي. هر انسان د بل انسان لپاره د شناخت وسیله ده. که یو انسان بل انسان ونه ویني نو هغه یو بل نه پیژندلی شي، یا د وجود دا د انسان اصلي طبیعي جوهر ده چې دې کې همدلي ده، همکاري ده، یو له بل سره خواخوږي ده، او د یو په درد باندې بل دردمن کیږي. همدلي پکې موجوده ده په دې کې. یو هغه برخه د انسان ده چې هغه نفسي برخه ده چې زیاتره د انسان د حیواني وجود باندې د تکیه کوي، چې هغه کې هم په نفسي برخه کې هم داسې استعدادونه شته چې هغه له طبیعي برخې سره هماهنګ شي، چې هغه سوپر ایګو ده، یعنې اخلاقیات او ارزښتونه دي. اما بعضې خلک چې د حیواني نفس ښکار شي، د غرایزو ښکار شي، یعنې د غرایزو په لاره باندې روان شي، لذت جویي او خواهشاتو تابع شي، مدیریت یې نشي کړی، هغه ذهن زیاتره قضاوت کوونکی، ملامت کوونکی، او همدارنګه له حقیقت له قبول نه شرم او یو نوع کمی احساسوي. له دې کبله همیشه زیاده خواهي لري، همدارنګه حرص او بخل لري، او د نورو په ملامتولو باندې لګیا یي. همیشه کوشش کوي زه په حقه یم، نور په ناحقه دي، او ځان ورته جګ ښکارېږي. دا د نفسي یا اماره بالسوء چې موږ تاسو ورته وایو، یا الله تعالی ورته موږ ته معرفي کړی ده، هغه همیشه په فجور باندې حکم کوي. د همدې نفس یوه برخه دا هم ده چې په خپل حقیقت باندې تابع یا خپل حقیقت درک کړي، چې هغه اصلي حقیقت او د ټولو انسانانو منځ کې مشترک حقیقت ده. نو هغه وخت کېږي چې دا غریزي یا حیواني نفس چې هغه دغه ځان مننه ده، یو خودخواهي ده، له دې نه خلاص شي، یعنې هغه برخه پاکه کړي، دا وکولی شي چې د خپل وجود له اصلي برخې سره متصل شي. هلته بیا رښتیا ده، عدالت ده او انصاف ده، ځکه انسانان کولی شي چې عدل او انصاف وکړي، رښتیا ووایي، دروغ ونه وایي، د خلکو مال ونه خوري، حق او حلال شی وخوري. په خلکو باندې که حاکمیت ته ورسېږي، هلته عدل کوي، انصاف کوي، ځان ته مسؤلیت احساسوي، په عوض د دې چې نور ملامت کړي. اما متاسفانه په دغه څومره کلو کې چې موږ ګورو، خصوصا سیاسي مشران او ټولنیز مشران د ایګو ښکار شوي دي. کله هم دوی په دا دومره لویه غمیزه کې نه دي ویلي چې اشتباه شوې، کاشکې نه وای شوي، او په دې کې د ما هم رول وو، او زه به پس له دې دا کار نه کوم. یعنې تر اوسه پورې په هغه د حیواني بخش کې راګیر دي ډېر خلک، او تر څو چې له دې بخش نه خلاص شوي، هغه آیه مبارکه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه راوړه چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنې الله تعالی د یو قوم حالت تر هغو نه بدلی چې هغوی په خپل نفسي حالت کې بدلون رانولي. اما تر اوسه پورې ځینې خلک په همغه د ایګو په اصطلاح په هغه وحشي اس باندې سپاره دي، او هېڅ نه مني چې دوی هم د دنیا او د افغانستان په وضعیت کې کوم منفي رول لوبولی ده. همیشه وایي چې ملامتي په نورو باندې ده. نو په دغه دوران کې د موږ ټولنه ضرورت دې ته لري چې موږ د دې ایګو له حیواني برخ نه د ایګو هغه اساسي برخې ته چې راسو، چې هغلته وجدان او انساني همدلي را برسېره شي. مننه. په ایګو کې ډېرې خبرې دي، ځکه دا د انسان د شخصیت یو برخه ده. بعضې انسانان خلاصه ووایم چې حیواني غوندې شخصیت لري، هغه هم درندګي غوندې خصوصیت لري، چې همیشه زیاده خواهي لري، کبر لري، غرور لري، او د تواضع او د خدمت روحیه په هغو کې ډېره ضعیفه وي. ډېره مننه. زه به هم خپل یو 2 cents word هغه په انګلیسي باندې شریک کړم په دې کې.
د ما په نظر باندې هغه مولانا مثنوی چې سړی اشاره وکړي چې ویلی دي چې بشنوازنای چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. موږ دلته په تورنتو کې یو بل استاد د هغه ویي چې که داسې ولیکل سي چې بشنوازنای چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، هغه کیسه به ډېره درسته سي. د ما په نظر باندې دغه ایګو یا نفس اماره یا په هر رقم باندې چې یادوو له دغه حیواني او انساني دغه شیانو نه که تېر سو، ایګو د انسانانو له منځ فصل منځته راوړي او په یو د بل نه خلک جدا کوي. ایګو تر یو اندازې پورې په یوه ساحه د ژوند کې ضرور ده، ځکه د دې لپاره چې نور خلک موږ د خپل اهدافو لپاره استعمال نه کی. ایګو ضرور ده چې لږ زره وده ورکړو تر څو چې موږ وساتي. اما دغسې مرحلې ته چې موږ په ټولنه کې د نورو سره تعامل کوو، ایګو باید مدیریت سي. لکه دلته په د پارکو کې چې خلک خپل سپي راوړي، قانون یې ورته جوړ کړی چې دغه سپي باید په پوړي باندې تړلي آزاد یې پرې نه ږدي چې په نورو باندې حمله وکړي. نو موږ هم چې په ټولنه کې د نورو سره تعامل کوو، دغه خپل ایګو هم باید تړلی وي، کنټرول کړی وي، تر څو چې موږ د نورو سره وکولی سو د وصل او د تفاهم له لارې نه لاړ سو، په یوه د فصل له لارې نه تعامل سره وکړو. په دغه ساحه کې د ما دغه نظر ده چې دغه موضوع ته که موږ متوجه سو او مسؤلیت واخلو، بیا کولی سو چې په عملی ډول باندې موږ د نورو سره د تعاون له لارې یو ځای وسو، په یوه د دې چې د ایګو له لارې نه موږ یو د بل نه جدا سو. نو دغه موضوع غواړم چې ځینې عملی ساحې چې تاسې تجربه کړي لیدلې مې، د مثال په توګه په افغانستان کې هر ګروپ چې جوړ شوی وو، که منشأ مادیات وو، که منشأ معنویات وو، که منشأ دین وو، که هر چی وو، انشعابي وو، ټوټې ټوټې شول. په دغه شپېتو کالو کې ډېر حزبونه منځته راغلل او ټوټې ټوټې شول. د تاسې د تجربو او د مشاهدو له لارې نه دغه ایګو څومره رول په دې کې درلود چې دغه رهبران د مثال په توګه نور محمد ترکی و ببرک کارمل او ګلبدین حکمتیار او ربانی او اوس مثلا قانوني او عبدالله او عطای نور، او ولې دوی نسی کولی چې داسې یوه موضوع منځته راوړي چې په هغه باندې یو لرلید ولري، مشترکات پیدا کړي او ټول پرې راټول سي، دوی او تحریک طالبان او امارت او جمهوریت ټول راسي او مشترک اهداف تعیین کړي. آیا د دغو د جدایي او د جدا ساتلو په لار کې امپریالیزم رول لري که ایګو رول لري؟ کوم یو رول مهم ده؟ خارجي شیان دي او که دغه داخلي ایګو ده چې دوی نسی کولی یو د بل سره راټول سي؟ دغه موضوع آزاد مطرح ده. صدري صاحب تاسې بحث پرې وکړئ، بیا به لودین صاحب، بیا به دوستانو ته وړاندې کړو چې وږي نیولی ده چې دوی څه نظر لري. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. ګورئ موږ تاسو دوه درې د خبرې د ایګو په متعلق وکړې چې هغه هم د دیني لحاظه وي او هم د علمي لحاظه وي. خو موږ تاسو یو چې دغه په پایل کې څو خبرې کوو چې د انسان او ټولنه چې ده یو بل اغیزمن کوي. انسان او ټولنه یو له بله اغیزمنه کیږي، یو بل اغیزمن کوي. د همدې لپاره د انساني وده ده چې د انسان وده څنګه ده چې هغه د ځان پېژندنې وده ده، د نفس کنټرول دی، اخلاقي روزنه ده، دا ټول یو د بل سره څنګه مستقیمي اړیکې لري. دغه اړیکې دغه پېژندنه چې دغه بیا څنګه موږ مدیریت کوو، یا دغه ایګو چې دا د ایګو داسې شی او بیا دغه ایګو څنګه مدیریت کیږي. او دغه ټول موږ تاسو چې دی د
قرآن او د حدیثو لارښوونې او د علمي اصولو او فکري شعور ټول د دې لپاره کلیدي رول لري چې یو متوازن انسان او فعاله ټولنه ولرو. موږ یو کې چې دغه یو بل اغېزمن کوي، دا یو بل مدیریت کوي، نو دغه مدیریت او پوهنه پرې نه ده شوې. په ایګو کې موږ اول د تاسو چې ویل راځم ته د ایګو څنګه کوي ده، د ایګو باندې څوک پوه شوي نه دي. چې پوه شوي دي هغه ایګو یې صرف د چا دپاره کړي؟ خپل ځان دپاره کړي. دغه غلطه طریقې چې موږ داسې وایو، یا هغه سیلفشنس یا خودپرستي یا خودخواهي ځان دپاره غوره کړې ده. نو دلته د ابې کنټرول کړې نه ده، به نور نه دي پیژندلي، تزکیه د نفس نه ده کړې. نو دغه ټول چې دي موږ یو که دغه ټول ونشي څنګه کوي؟ دا په ټولنې، په جامعه او په وطن او په اقتصاد، په دې ټولو باندې بیا مثبت او منفي تاثیرات لري. نو که چېرته کنټرول شي، ایګو مدیریت شي، نو هغه په ټولنه باندې مثبت تاثیرات لري. او که کنټرول نشي، نو نتیجه یې دغه ده لکه دا اوس چې زموږ په وطن باندې د تاثیرات کړي دي. دغه دوی څه کړي دي دا ټولو چې دي؟ ګورې دا موږ تاسو ایګو دی ورته وایو چې دغه د ایګو منیجمنټ یا مدیریت په دوو لارو باندې بشي، هم په اسلامي لارې او هم په علمي باندې وشي. په علمي لارې باندې باید ځان پیژندنه وشي، سیلف اویرنس دی، یا هغه مراقبه او تمرکز دی چې مایندسیټ دی، مایندفولنس دی، او بل احساساتي استخبارات یا ایموشنل انټیلیجنس ورته ویو، او مثبت فکر دی، او بیا توبه او مراقبه ده، نفس سره جهاد دی، د صالح خلکو سره ملګرتیا ده، او دغه ټولو ته په خپل دینی او اسلامي اصولو کې تداوم ورکول دی په دې باندې. نو که دغه اوسنۍ بختیو ته وګورو او دغه علمي او اسلامي تعریفاتو د ایګو ته وګورو، چې دا موږ تاسو دواړه ټول په دې کې په قرآن د لحاظه او هم د حدیثو د لحاظه او بیان کړه، دغه ده چې ایګو زموږ په دې خلکو کې، په وطن کې، په دغه مشرانو کې نه ده مراعات شوی. او هغه ایګو چې لفظ نفس الاماره دی هغه شوی. زه بیا هم تاکید کوم چې دغه ټول هغه خواته ځي چې نفس اللوامه دی، یعنی ځان دپاره دی، یعنی د خپل ځان پیژندنه ده، سیلف نشنس دی، یعنی خودخواهي ده. نو که چېرته موږ او تاسې ټول خلک په دې باندې راضي شو چې دغه ځان پیژندنه څه وکړو، ځان دپاره استعمال کړو دغه زه لفظ، خو زه څوک یم؟ زه یو ساده انسان یم، د الله بنده یم، او بیا د خاورو پیدا او خاورو ته ځم، خو لیکن زه باید منونکی اوسم، زه باید اطاعت کوونکی اوسم، او زه باید فرمانبردار اوسم. دغه هغه څه دي چې زما ایګو څه کوي؟ کنټرولوي. اوس په دغه حالاتو کې که موږ وګورو هغه مخکې تعریفاتو سره چې ورشو، او یا موږ پوهیږو چې که دغه ایګو کنټرول نشي څه کېږي. یعنې دغه خلکو چې تاسې ټول نومونه واخیستل، هغه دي چې ایګو یې څنګه کړې ده، پېژندلې هم نه ده، او ایګو یې د ځان دپاره استعمال کړې ده، نور نه دي کړي. دا د دې باعث شوي دي چې زموږ په ټولنې تاثیر کړی. که دا څو محدودو کسانو نه ده کړې، دغه محدود کسان د دې یو ټولنې برخه دي، هغه په دې نورو ټولنې په نورو اشخاصو باندې تاثیر کړی دی. نو همدغه ده چې ورځ په ورځ د بدبختیو، د قومي شخړو، ژبنیو تعصباتو او دغه بې ثباتۍ د رامنځته کېدل دي. په دې کې به زه فکر کوم چې زیاتره به خارجي وي، خو لیکن داخلي عوامل به زموږ خپله ایګو وي چې زموږ خلکو د خپل بل وطني نه ده کړې، او هم یې دغه ایګو پوره نه ده پېژندلې چې دا ایګو څه ده او څنګه یې باید مدیریت کړو. ډېره مننه لودین صاحب. دغه موضوع ډېره ده، زه فکر کوم 3-4 پروګرامه نور هم ضرور ده چې دغه تر بحث لاندې ونیول شي. خو دغه 10 دقیقې پاتې دي. لودین صاحب یو 2-3 دقیقې ته مو غږېږه، بیا صدري صاحب ته نوبت ورکړو. خو لکه څنګه چې اشاره وشوه، ایګو یو مغلق او مهم بحث ده چې د ټول انسانانو
په وجود کې دا موجوده ده او دا د انسان په له واقعیتونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د تصمیم ګیرۍ او د پریکړو چې مهم رول لوبوي. انسان همیشه چې یو شمېر واقعیتونو سره مخامخ کېږي، دوه شیه زیاتره دغه حیواني وجود ورښیي چې هغه یو د لذت او د خوند او د شهرت او د منافعو احساس ده، او یا د درد او د نقص او د ملامتۍ یو احساس ده. دغه دوه منځ کې زیاتره انسان واقع کېږي. او ایګو لکه تاسو هم اشاره وکړه، دا ذاتاً بد شی نه ده، بلکې دا د یو قوت منبع ده چې انسان ته تحرک ورکوي په تصمیم ګیري کې، په واقعیتونو په درک کې. همدا هغه وخت خپل ښه رول لوبوي چې له عقل سره، له وجدان سره او د الله تعالی له لارښوونو سره سم عمل وکړي. نو دا کېدای شي چې انسان وکولی شي چې د دې په محتوا باندې یا له دې سره سم خپل قوتونه، تصمیم ګیرۍ او پریکړې د واقعیتونو سره سم د عقل او همدارنګه د الله تعالی د احکامو سره سم او د خپل دروني فطرت سره سم هغه عیاره کې دغه وخت کې مدیریت کیږي. دا لکه د یو اسب غوندې، یو قوي اسب په شان باندې ده وایي. مثال یې وایي چې کله د اسب هغه، تاسو خو اسپسواري کړې ده په جوزجانو په دې ځای کې، هغه تناب چې په لاس کې هغه ته څه وایي؟ قیزه ورته وایي. نو قیزه یک سمه او اسپسوار ماهري د اسب له قوې نه کولی شي چې د خپل مسایلو د حل لپاره ښه ګټه واخلي. او که اسب سوار صحیح نه وي او قیزه یې نه وي نیولي، نو کېدای شي چې اسب هغه په یو ځای کې ګزار کړي او د خطر سبب شي. نو له دې کبله قیزه حیثیت عقل او دا لري، او مهارتونه هغه لارښوونې دي چې د ایګو پېژندل مهم دي، او د هغه اثر په خپل ځان او په خپلو کړو وړو باندې باید وپېژنو. موږ که دا ونه پېژنو، تر اوسه پورې باندې په دې باندې بحثونه نه دي صحیح، متاسفانه، چې هغه څوک چې سیاست کې صلاحیتونه لري، قوت لري، څنګه قوت په معقوله توګه باندې د انصاف او د عدل لپاره د ټولنې په خدمت کې واقع کړي. هر سیاستمدار او مشر هغه وخت مشر کېږي چې ټولنه هغه ته یو شمېر قوتونه او امتیازات ورکړي. نو که چېرې هغه په معقوله او په درسته توګه باندې په مخ بونه ځي، هماغه قوت د دوی د تباهي سبب هم کېږي. لکه چې موږ ولیدل، ډېر قوي خلک په افغانستان کې راولوېدل او په ډېر بد شکل باندې د دوی سوانح خرابه شوې. ډېره مننه. ما در بین بیننده محترم انجینر صاحب میر انصاری هم داریم، سلام گفتن. که اجنده برشن گفتین که مدیریت ایگوس. انصاری صاحب بسیار خوش آمدین. پروگرام امروز ما سر مدیریت ایگوس که در پس نگاه داشتن افغانستان و یا قسم انفرادی و اجتماعی ما ایگو چی رول در اوجا داشته سر ازو گپ میزنیم. ما یک مهمان که اونم در ویرجینیا هستن، محترم غلام محی‌الدین صدری مهمان ماست. درباره همین موضوع تجربیات و نظریات خودم را ما شریک میسازه دیگه. سرجی صاحب، ما یک 5 دقیقه وقتی دیگه داریم، یک 3 دقیقه وقت برای شما که در سر همین موضوع مهم ایگو، مدیریت ایگو، که ما چه قسم میتونیم از خود شروع کنیم. به انگلیسی که متل دی charity begins at home، از خود شروع کنیم، خود ما چطور بتونیم ایگوی خود ما مدیریت کنیم و بعد از دیگه هم توقع داشته باشیم که ایگوی خود مدیریت بکنه. بازی پروگرام خلاص میکنیم. در پروگرام آینده انشاءالله مهمانای دیگر را دعوت میکنیم که اونم نظریات خود شریک بسازن. تشکر از اینکه باز هم برای ما وقت دادین. از این که ما قبلا هم گفتیم که ایگو چیزی است که انسان یا نفس انسان را مدیریت میکنه. یعنی ایگو چیزی است که نفس انسان را مدیریت میکنه. خب ما قبلا هم گفتیم که ایگو را چه قسمی با خود اول سر خود تطبیق کنیم. خود چطور میشناسیم؟ ما کسی که خود را نشناخت خدا را نمیشناسه.
به این منظور هستند که این همی شخصیت انسان نه که برای خداوند همی شخصیت داده یا برایشان عطا کرده، این هستند که اول انسان اشرف المخلوقات پیدا کرده. به این جاست که خداوند بر انسان ایگو داده، ولی باز برای ایگوش مدیریت داده، برای ایگوی انسان هم کرامات انسانی را داده که به ایگو را چه قسمی و به کدام نوع ما بشناسیم و از او استفاده بکنیم. در اینجا که ما گفتم که همه چیزایی که ایگو را اگر ما خوب مدیریت کنیم، خوب بشناسیم و از او استفاده بکنیم، این است که بالای تا جامعه تاثیرات مثبت هم بگذارد. و اگر ایگو را مدیریت نکنیم، باعثی از این میشه که در جامعه بی‌اتفاقی، مشکلات اقتصادی، امنیتی، بدبینی ها، رقابت ها، تعصب ها و غیره را با من میره که ما شاهد از این هستیم که فعلا ما در کشور خود میبینیم. همین ایگو است که وقتی هر کس از این استفاده کرده برای خود، یا میگم که منم، وقتی گفتم که منم، ایگو غلط استفاده شد که باعثی طبعی جامعه ما شد، باعثی طبعی و هلاکت یک نظام انسانی و اسلامی ما شد. به این منظور ناگزیر باز هم وقت است که ایره چطور مدیریت کنیم. باید از باز هم شروع کنیم که اینمی ایگو را اگر ما غلط استفاده کردیم، باید سر از زمین مالی، سر از زمین که شناختیم، فهمیدیم که ایگو چی است، باید بالای از این کار کنیم و از این استفاده کنیم. به خلاصه به این منظور میرسیم اگر ما از خود شروع کنیم و ایگو را استفاده کنیم و بفهمیم، انشالله ما بس هم وقت است که ما به طرف کامیابی بریم و یک جامعه و کشور مرفه را داشته باشیم. ډیره مننه. لودین صاحب، تاسو کولی شئ دغه سلاید هم څه وړاندې کړئ په دې باره کې دا تشریح کې دغه نه به ایګو ته لاړ شو، بیا به هغه اخرنی سلاید بیا له سره کړو چې دوستان موقتا تر څو چې دغه موضوع په دوه درو نورو پروګرامو کې تر بحث لاندې ونیول شي، څه رقم سره کولی شو چې خپل کارونه په مخ بوځو. دغه لپاره مې یو سلاید لرو. او درانه سه اوس خدا سلاید د څه وخت کې دی راوړاندې کړي چې دا وخت موږ تاسو څومره وخت ورکوي، وخت پوره غونډه ده. خدا دې فقط خلاصه کنه، ته خو استاد کولای شي خلاصه کولای شي. د ما خو په زړه کې داسې و چې دا اوسنۍ نړۍ کې چیرې موږ په دغه چوکاټ کې واچو چې د افکارو، باورونو او عقاید، احساساتو، هیجاناتو، اقدامات په د موږ په چاپریال کې څنګه روان دي په دې دنیا کې، د موږ په افغانستان کې نتیجه او حاصل څه شي ده. یا مثلا که چیرې په مثال کې راوړو چې د اوسنۍ میډیا او مطبوعاتو کې موږ د ایګو د وضعیت حالت څومره ګورو، د جګړې او د یو بل باندې د تسلط او د غلبې او د ظلم او د بې انصافۍ او د دې مسله څومره ده، د انسان د ژوند قدر څومره ده، د وجدان مسله پکې څومره ده. نو واضح معلومیږي چې ډېر شیان د هغه حیواني ایګو، سلیزت او خودخواهي او د عدالت او انصاف نه د فرار په حالت کې او وضعیت موږ لرو په نړیواله توګه باندې. د نړۍ لوی قوتونه همدارنګه په منطقوي لحاظ باندې هغه قدرتونه سیاسي واکداران دي، زیاتره د حیواني او د لذت جویي او په نورو باندې د تسلط په یو دوره کې دي. د عدالت او انصاف او همدلي چې د انسان هغه اخلاقیات او وجدان تمثیلوي، رښتیا عقل یې له هغه نه ډېر لرېتوب رامنځته شوی. د دې کبله خلک د خفګان او د درد او د تکلیف او کړاو سره مخامخ دي. د موږ د مهاجر ورونه چې د جګړې له تاثیراتو نه مهاجر شوي هم وو او د جګړې له تاثیراتو نه بیرته بیا پس له ډېرو کلونو نه په ډېره ناوړه او غمجن حالت باندې بیرته ملک ته راستنېږي. دا د موږ په نړیواله توګه باندې د لویو سرمایه دارانو، لویو شرکتونو د ځاني ګټو
او د دې کې د منحصر وضعیت یو نښه راښکارېږي. دغه نیت چې موږ ګورو صرف د ځاني ګټو خبرې دي، یا مثلا نورو ته د تاوان شکه ځینې خلک له لذت اخلي، چې دا یو ډېر خطرناک حالت ده چې د سادیزم په نوم یادېږي. ډېر دغه جګړه مار په ځینو منطقو کې د سادیزم ښکار شوي دي، چې د ماشومانو، ښځو، سپین ږیرو د رنځ او د کړاو نه دوی خوند اخلي، د تخریب نه دوی ځان ته لویي د احساسوي. نو په واضح ډول باندې د عدالت او د وجدان غږ چپ غوندې ښکاري په نړۍ کې. که چېرې څوک غږ هم پټوي، جګوي، نو د هغه غږ چپېږي، یعنې چې چپولو کوشش کېږي. موږ او تاسو وګورو رسنۍ او مطبوعات هم هغه څه خپروي چې دوی زیات فالوور پیدا کړي او زیات ظاهرا تقدیر سي، د تشویق او د ترغیب په ناوړه شیانو کې دوی غواړي چې دوی امتیاز پیدا کړي. نو دغه د ایګو بد تاثیرات او اغیزې دي چې له مدیریت نه وتلې ده، بلکې ایګو حاکمه شوې ده، ایګو حکومت کوي، هغه حیواني ایګو چې د غرایزو تابع ده. ډېره مننه. انصاري صاحب دلته یو تبصره کړې ده، هغه به ووایو، بیا به دغه پروگرام په دغه سلاید باندې خلاص کن. در قدم اول برای وارد شدن در زیر چتر ملی برنامه عالی ایگو، نخست معنی و مفهوم همدیگرپذیری را با هموطنان خود ما و فراتر از آن با حفظ وجه در آن سالم به دیگران تفهیم نماییم. تشکر. نپیگم کنجی که حرف امکان لري نه ذکر شوی، خو دا انصاري صاحب په ورجینیا کې د صدري صاحب تاسو هم کولی شئ پیدا کړئ. په فیسبوک کې ستا هغه هم کله کله ځینې برنامې لري وړاندې کوي. ډېر ښه محترم انسان ده، کولی شئ تماس ورسره ونیسئ. نو وجدان سالم، هغه ویلي که با حفظ وجدان سالم و دیگران تفهیم نماییم. بسیار تشکر انصاری صاحب. هفته آینده انشاءالله سر این موضوع بحث میکنیم دیگه. موقتا ما میخوایم این سلاید همراه دوستا شریک بسازیم و ایست که ما در تعاملی که با همراه دیگه مردم داریم، تعامل ما از این 5 هدف خالی نیست. یکی از این 5 هدف می باشه، یا ایست که برای نفع خود کار میکنیم و پشت دیگه نمیگردیم، یا به نفع خود و به تاوان طرف مقابل، یا به تاوان خود و به نفع طرف مقابل، یا بر دو طرف تاوان برسه و ایست که بر دو طرف فایده برسه، هغه د دواړو خواو ګټي. که موقتا تر څو چې دغه د ایګو ټول موضوعات حلاجي سي، دغه 5م حالت که موږ اختیار کولی سو چې همیشه د نورو سره تعامل کوو، نه تنها خپلې ګټې مد نظر کې ونیسو، اما د دوی ګټې مد نظر کې ونیسو، دا به یو ډېر ښه لومړنی اقدام وي په دې لاره کې. نو سلایډونه به خلاص کړو چې ټول وکولی سو د دوستانو سره خدای پاماني وکړو تر بلې هفتې پورې. نو بس صدري صاحب ډېره مننه د تاسې له حضور نه، د تاسې له نظریاتو نه. دغه پروګرام هم داسې ښه غنیم که په دغه خپل حضور باندې، په خپلو نظریاتو باندې. او لودین صاحب خود تاسې خو همیشه د دغه پروګرام پایه یو روکن د دې پروګرام یاست. ډېره مننه صدري صاحب محترم، دراني صاحب تاسو نه مننه. دغه اجتماع د یو څو انسانانو، افغانانو چې اهل دلي او یو د بل سره د خپلې ټولنې د رشد او ارتقا، انکشاف، سوله ییز کېدو دپاره سره راغونډېږي، خبرې کوي. دا یو ښه ساختار ده. اصلا که چېرې هر څومره ډېر داسې جوړښتونه موږ ولرو چې یو څو کسان د رغونې لپاره، د مینې دپاره، د همپالنې لپاره خپلې خبرې سره شریکې کړي، ولو که ډېرې ساده ابتدایي وي، خو شروع او پیل یې ښه ده. او دغه یو ساختار ده چې تر اوسه پورې راغځېدلی ده.
او زموږ او تاسو خواخوږي وطنداران وطنوال هر چیرته د دوی د استعدادونو ته کوشش کوو چې موږ څنګه دا استعدادونه را یوځای کړو د هغوی نظریات اوس په دغه مجلس کې موږ او تاسو ولیدل چې صدري صاحب له ورجینیا نه او هلته هغه د آغا صاحب له هغه نه انصاري صاحب له ورجینیا نه خپل غږ یوځای کړ یا نور وروڼه او دوستان خویندې د نړۍ له نورو کونجو نه د له نورو کونجونو نه نو دا یو غږ ده که دا غږ د دې رقم موجونو منځ کې دا غږ هم وچلیږي دا حق هم لري چې وچلیږي چې د وجدان غږ ده چې انصاري صاحب ورته ویلي چې سلیم وجدان غږ دا ده چې خواخوږي پکې مینه پکې همدلي پکې دې کې زورواکي نسته په نورو تسلط خبره نسته د عدل او د انصاف او د همپالنې همدلي خبرې په دې کې دي نو دا د دې دنیا د لویو زخمونو دردونو لپاره یو پټۍ یو سکون ده او هر څوک د دې پسې ګرځي ښه خبره دا ده چې په دې خبرې وشي اصلا ډېره مننه سجي صاحب اخره خبرې د پاماني مننه ډېره زیاته مننه ستاسو ټول نه او دوستانو ټول ته په اخر کې یو اخرنی پیغام دا د ایګو باره کې وایم چې اول د خپل ځان نه شروع کوم که چېرته په ژوند کې داسې کوم څه شوي چې هغه باندې دغه ایګو په واسطه باندې زما نه کوم دوست خپلوان وطنداران اغېزمن شوي وي او هغه د دې باعث شوي چې هغه په باندې منفي تاثیرات کړي وي نو زه بخښنه غواړم راځي چې د خپل ایګو د ځان نه شروع کړو او همداسې په خپل ټولو وطندارانو غږ کوم چې دغه ایګو موږ او تاسو الله پاک یو پیدا کړي موږ یو د بل نه جدا کېدونکي نه یو که موږ په هره ژبه ګویو که موږ دغه وطن یو که په هر څوک یو موږ یو بدن یو او که دغه ایګو موږ خپله اصلاح نه کړو موږ ته هېڅوک نه اصلاح کوي او حالت به هم د ده نه بدتر شي خو راځئ چې د ایګو د خپل ځان دپاره د خپل وطن دپاره او د خپل خدای دپاره اول په ځان تطبیق کړو انشاءالله مخکې به یو ډېره ښه او رڼا او مرفه ټولنه ولرو ډېره مننه دوستانو د خدای په امان دي تر راتلونکې هفتې پورې بس بیا به نور دوستان هم را دعوت کړو چې دغه موضوع باندې خپل نظریات وړاندې کړي نو حاضره د خدای په امان السلام علیکم